السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ماهر افغان دته په سٹار ماستر افغان اکیډمي یوټیوب چینل کې خراغلاس وای. نن د CMD کورس دریمه ویډیو ده. ملګرو ویډیوګانې په ترتیب وګورئ ځکه چې په لومړنۍ ویډیو کې موږ بیسیک کمانډونه ویلي دي. نن د ډایرکټري ریلیټډ کمانډونه دي. نو ما هغه کمانډونه چې هغه بیسیک دي سمپل دي هغه لومړی ویډیو کې چولې دي همداسې په ترتیب زه داسې کار کوم. نو که څوک منځ کې ویډیو ګوري او مخکینی کمانډونه باندې نه پوهېږي زه هغه بیا نه تشریح کوم. سمپل کمانډونه هم تاسو بیا کنفیوز کېږئ چې داسې رقم چل دی. نو کمانډونه په ترتیب دي تاسو په ترتیب وګورئ. نن زه د ډایرکټري ریلیټډ کمانډونه تاسو تشریح کوم. CMD کې ډایرکټري څه معنا ده ملګرو؟ په CMD کې ډایرکټري معنا ده فولډر. نو په ګرافیک کې خو ملګرو چې موږ د یو فولډر نه وځو بل فولډر ته ځو یا فولډر جوړو نو ډېر سمپل نه دی، مګر په CMD کې دا کار په کمانډونو باندې کار کیږي. نو راځئ چې ویډیو شروع کوو وګورو چې ډایرکټري ریلیټډ موږ سره کوم کمانډونه دي. ملګرو موږ سره دغه کمانډونه دي. ملګرو د CD کوم کمانډ چې دی د دې په واسطه څه کیږي ملګرو؟ د دې په واسطه موږ چین ډایرکټري د یو فولډر نه وځو بل فولډر ته نه وځو. صحیح ده ملګرو؟ کله چې بیا موږ CD ټکي دوه ټکي ووهو د دې معنا دا ده ملګرو چې دا زه کوم فولډر کې ولاړ یم دا فولډر د بل فولډر په منځ کې دی، یعنی ما هغه شاتني فولډر ته وړي یو سټپ مخکې وړي. ملګرو که زه چېرته CD او سلش وهم دا ما بیخي روټ ته بوځي. ملګرو که کله زه MD وهم دا خو ډېر اسان دی، میک ډایرکټري د په واسطه یو فولډر جوړیږي. او ملګرو که چېرته زه RD وهم نو د په واسطه یو فولډر ډیلیټ کیږي. او که زه غواړم ملګرو دا وښایم ځان ته دا شو کړم چې په دا زه چې کوم فولډر کې ولاړ یم د دې فولډر په منځ کې څه شی دي نو د هغې دپاره د DIR معنا دا زه چې کوم فولډر کې ولاړ یم د دې په منځ کې څه شی دي ما ته یې وښایه. ملګرو تاسو ته ما کمانډونه سمپل تشریح کړل. دا کمانډونه څنګه ما تشریح کړل دا تعریفونه تاسو همدغسې ولیکئ. زه یې ته اوس شو کوم نو تاسو ته به انشاءالله ډېر په اسانۍ باندې دا هر څه زده شي. ګوره ملګرو که زه چېرته زه اوس په کوم ډرایو کې ولاړ یم، ګوره زه په D ډرایو کې ولاړ یم. دا ما سره ډایرکټري نه دي. زه غواړم د مای فیلډ ته ورننوځم. ملګرو زه په اوس مای فیلډ کې ولاړ یم. که زه چېرته غواړم بېرته شاته لاړ شم یو سټپ نو زه بیک سپیس وهم. دا خو ګرافیک دی ملګرو، خو که چېرته تاسو په CMD کې ولاړ وئ دغسې یعنې تاسو په مای فیلډ کې ولاړ وئ تاسو غواړئ شاته یو قدم لاړ شئ یعنې دا فولډر چې د کوم فولډر په منځ کې پروت دی هغې ته لاړ شئ نو تاسو به څه شی وهئ CD او ټکې به وهئ. اوس غواړئ چې همدلته ولاړئ د ډاونلوډ فولډر ته ورننوځئ ملګرو نو دې دپاره تاسو یوازې CD وهئ به CD یعنې چینج ډایرکټري او بیا به دا فولډر نوم وهئ. که زه همدلته په مای فیلډ فولډر کې ولاړ یم ملګرو ما ته خو د هر څه ښایسته ښکاري که نه، خو که په CMD کې زه غواړم دا وګورم چې په دغه فولډر په منځ کې ما سره څه شی دي نو د هغې دپاره ملګرو تاسو څه وهئ DIR. او که غواړئ تاسو یو فولډر جوړ کړئ داسې نو کلیک کوئ یو نیو ته راځئ یو فولډر جوړوئ. په CMD کې به دا کار کوئ په MD باندې. او که غواړئ یو فولډر ډیلیټ کړئ نو هغې به کوئ په RD باندې. نو راځئ چې تاسو زه د وښایم چې دا کمانډونه اوس CMD کې څنګه اجرا کېږي. زه به راشم CMD به راخلاصه کړم. یوه خبره ملګرو کله چې تاسو غواړئ د یو ډرایو نه بل ډرایو ته لاړ شئ نو د هغې دپاره به څنګه ځئ ملګرو؟ ګوره زه اوس C کې ولاړ یم. په C ډرایو کې یو یوزر په نامه فولډر دی د هغې په منځ کې ماهر افغان په نامه فولډر دی زه هغې کې ولاړ یم. زه غواړم بیخي ډایرکټري یو فولډر نه بل فولډر ته نه ننوځم مکمل ډرایو بدلوم. د هغه دپاره به تاسو د ډرایو خپل لیټر ووهئ لکه D او مخته به یې کالن کېدوئ. سمپل زه چېرته رالم ملګرو D ډرایو ته. اوس زه غواړم په دې D ډرایو کې ما سره کومې فولډر دي هغه راته وښایه نو سمپل کمانډ دی DIR. دا کمانډ چې وهم ما سره تاسو په منځ کې دا فایلونه دي. ګوره دې په منځ کې مای فیلډ په نامه فولډر شته که نه DIR. ملګرو کوم ته چې DIR لیکلی معنا دا چې فولډر دی دا مای فیلډ. نو زه اوس څنګه چل کوم ملګرو چې په ډېر وخت نه سره ملګرو د ویډیو په منځ کې انټرپشن واقع شو نو د DIR کمانډ په واسطه زما ته دا ښایي که نه چې ما سره د فولډر په منځ کې څه شی دي نو ما ته یې وښودل چې په D ډرایو کې تا سره دا شیان دي. اوس زه غواړم د D ډرایو کې د یو فولډر ته ورننوځم چې مای فیلډ نو څنګه چل به کوم؟ ګوره سمپل کمانډ دی ملګرو وبه لیکئ CD چینج ډایرکټري چاته نوم به ولیکئ مای فیلډ. ګوره زه اوس مای فیلډ ته ننوتم. اوس غواړم په مای فیلډ کې ما سره څه شی دي نو زه به DIR کړم. سمپل تا سره وایي دا شیان دي. زه MCAC فولډر ته ننوځم نو څه شی دی ملګرو CD او فاصله MCSE. ګوره اوس زه غواړم په دې MCAC فولډر کې څه شی دي دا راته وښایه وایي دا شیان دي. وایي زه ته غواړم د انګلیش ته ورننوځم نو CD انګلیش. اوس زه غواړم په دې انګلیش فولډر کې څه شی دي دومره فایلونه دي ملګرو. او زما ډایرکټري ته وګورئ زه D ډرایو ته رانوتی یم بیا مای فیلډ ته رانوتی یم بیا MCAC ته رانوتی یم بیا انګلیش ته رانوتی یم چې دا ما سره کوم چل کړی دی داسې چل مې کړی ملګرو. ګوره ښه زه راغلی یم D ته
به مای فیلډ ته به MCSE ته او دغه په منځ کې انګلیش ته زه اوس دې ځین کې ملګرو خیال شته په CMD کې زه دا غلطه ولاړم اوس غواړم ملګرو یو قدم شاته لاړ شم معنا د انګلیش فولډر نه وځم MCSE ته لاړ شم نو سره کوم چل بکې CD ټکه خیال شته ملګرو بیا غواړم یو قدم نورم شاته لاړ شم CD ټکه داسې به ته غواړم MCSE ته لاړ شم MCSE به ته غواړم انګلیش ته لاړ شم دغه سي اوس ملګرو CD ټکه چې ده کنه دا ته یو فولډر شاته بوزي زه غواړم مکمل لکه د انګلیش MCSE او مای فیلډ دا ټول چرته پراته دي په D ډرایو کې نو زه غواړم چې بیخي هغه روټ ته لاړ شم ریخي ته لاړ شم چې دا کوم ټول ډرایو سر ته لاړ شم دا غي لپاره به تاسو ملګرو CD او یو سلش کې دوی څومره آسان دي CD سلش چې کې دوی دا هغه کوم فولډر چې دا هغه روټ ته ځي کچې ته تاسو CD دی به یو CD ټکه دی نو به یو فولډر شاته ځي صحیح ده ملګرو که زه اوس غواړم بیخي ای ته لاړ شم ای ډرایو ته نو سره کوم چل وکم ای به کېدم او کالن ای کېما ویم دلته راسه څه دي وای دا سره دي صحیح ده کنه ملګرو او که غواړم دلته ډایرکټري چینج کوم پرځن کا नेट په نامه فولډر دی هغه ته ورننه وتم اوس په नेट کې را سره څه دي دا شیان دي غواړم بیخي اول سره لاړ شم ملګرو دغه څه کمانډونه ډیر سمپل کمانډونه دي کنه دومره سخت نه دي تاسو CD وکتل چې موږ په یو فولډر نه بل فولډر ته ځو خو که چېرته ډرایو بدلې ملګرو بیا به د ډرایو لیټر دی او یو کالن به ورسره ږدي CD ټکه باندې تاسو کولی شئ چې یو فولډر مخکې لاړ شئ CD سلش باندې تاسو کولی شئ چې بیخي هغه روټ ته لاړ شئ او DIR باندې تاسو کولی شئ چې موږ سره څه شی دي دا راته وښایه صحیح ده که نه ملګرو نو زه به اوس داسې کار وکړم MD او RD فقط پاتې دی MD او MD معنا فولډر راته جوړ کړه او RD معنا بېرته راته ډیلیټ کا زه داسې کار کوم ملګرو چې CMD را خلاصوم CMD ګوره ملګرو که زه اوس MD کمانډ وهم چې ماته یو فولډر جوړ کړه نو ماته یو فولډر د ډیسکټاپ په سر نه جوړیږي چېرته به جوړیږي C یوزر ماهر افغان زه غواړم چې دا ډایرکټري مې ډیسکټاپ ته راواړوم نو زه به ولیکم CD ډیسکټاپ معنا ته ډیسکټاپ ته واوړه ګوره کله چې ډیسکټاپ راغلی او پسې دا ګریټر دین علامه ولوی دی د علامې نه نو دغه پسې تاسو اوس کولی شئ چې ووهئ دغه کمانډ MD معنا میک ډایرکټري یو فولډر راته جوړ کا د خان جان په نامه ګوره فولډر جوړ شو د خان جان په نامه MD یو فولډر راته جوړ کا د ماهر فاصله نه مني ملګرو افغان ماهر افغان اوس غواړم دا به ته ډیلیټ کوم ملګرو نو RD کمانډ دی RD ریموو ډایرکټري د خان جان په نامه فولډر راته اخوا کا اخوا کو کنه ملګرو زه به هم RD اخوا کا راته د ماهر افغان په نامه فولډر هم نو تاسو ملګرو دا کمانډونه نن زده کړل ډېر سم کمانډونه دي سخت نه و چې دغه کمانډونه دي چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو ملګرو ویډیوګانې په ترتیب وګورئ لکه څنګه چې مخکې وویله انشاءالله ډېر څه به زده کړئ په راتلونکو ویډیوګانو کې په تمه اوسئ ډېر ژر به اپلوډ شي انشاءالله او کوشش کوو چې د CMD ټول کمانډونه تاسو ته تشریح کړو نو هیله لرم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې وګورئ او مخکې ملګرو سره شیر کړئ مننه خیر اوسئ